السلام علیکم ګرانو هیوادوالو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن موږ په داسې موضوع باندې خبرې کوو چې ډېر خلک جدي نه نیسي، خو حقیقت دا دی چې دا زموږ لپاره ډېره مهمه ده. نن جګړه یوازې په سرحدونو کې نه ده، جګړه یوازې په ټانک او ټوپک باندې نه ده. اصلي جګړه اوس زموږ په موبایل، زموږ په ذهن او زموږ په فکر کې ده. که موږ هوښیار سو، کیدای سي بې له دې چې زموږ معلومات قرباني نشو. نو پوښتنه دا ده، افغانان څنګه کولی شي د بهرني نفوذ، جعلي خبرونه او سایبري تکتیکونو څخه ځان وساتي؟ اول، په نننۍ نړۍ کې هیوادونه یوازې پوځي ځواک نه کاروي، بلکې معلومات هم کاروي. معلوماتي جګړه داسې ده چې جعلي خبرونه خپریږي، احساساتي پوسټونه جوړیږي، خلک د قوم، ژبې او سیمې پر اساس سره ویشل کیږي، ویره او بیره خپریږي. دویم، سایبري خطرونه څنګه رامنځته کیږي؟ ډیر وخت خطر له ټوپک نه، بلکې له سکرین یا موبایل څخه راځي. جعلي اکاونټونه کتلی تاسو په واتساپونو دغه کې داسې اپونه، اپلیکیشنونه یا داسې لینکونه خپریږي چې تاسو ته وایي د سیمې یا د ډیورنډ کرښې په اړه ټول معلومات، ویډیوګانې یا د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جنګ ټول معلومات شته. اصلا دا د جاسوسۍ یو علامه ده. دا لینک یا اپ تاسو خلاصوئ مه. جعلي اکاونټونه په ټولنیزو رسنیو کې داسې اکاونټونه شته چې اصلي نه وي، خو خلک تحریکوي، یعنې د خلکو دا وایي چې تاسو دا لینک خلاص کړئ یا دا اپ خلاص کړئ. مشکوک لینکونه یو لینک خلاصوي، ستاسو معلومات اخیستل کیږي. احساساتي تبلیغات، نیم حقیقت نیم دروغ، خطرناک ترکیب. د ذهني فشار، داسې خبرونه خپریږي چې خلک ناامیده کوي او ویر رامنځته کوي. دریم، اوس راځو تر ټولو مهمې خبرې ته. لومړی، هغه سرچینې مه تعقیبوئ چې هغه جعلي خبرونه خپروي، بلکې هغه مستقیما هغه اکاونټونه یا رسنۍ تعقیب کړئ چې هغه دقیقاً خبرونه خپروي، نه داسې جعلي خبرونه. اصلا زموږ افغانان که تاسو دې ته فکر کړی وي چې ټولنه کې موضوع وي، څه خبره وي، نو دوی بیا د ځانه لیکنې، پوسټونه او داسې نور خپروي. عام خلک، عام وګړي ورسره په تکلیف وي. نو په سلو کې 10% هم د دوی د حقیقت نشي کېدی. زیات خو یې په زرهاو چینلونه جوړ کړي وي چې زرهاو میلیونونو کسان لري، د کسانو لپاره جعلي پوسټونه، جعلي لیکنې خپروي. نو تاسو باید داسې څه تعقیب کړئ چې هغه حقیقت ولري، او هغه څه مه نشر کوئ چې هغه حقیقت نه لري. او که چیرې داسې څه مشکلات وي، تاسو باید بې ځایه د نظام پر خلاف باندې ویډیوګانې داسې نور څه باید ونه کړي. هغه څه چې زموږ نظام مضبوطوي، زموږ سروحیه قوي، هغه باید دا وي چې تاسو کوم داسې څه مخته راسي، تاسو باید د پروپاګند او داسې نور څه پورته نه کړئ یا ویډیوګانې عکسونه وانخلئ. نو دا به زموږ نظام ته ډېره ګټه وي، مورال لوړوي. په دې خطر باندې تاسو ته دغه یو یادونه مې وکړه. نو دویم، وای فایونه په داسې وخت کې تاسو مه استفاده کوئ، یا دغه غیر جعلي وای فایونه چې هغه ستاسو موبایل ډیټا غلا کوي. په اوس وروستیو کې داسې لینکونه پیدا شوي دي چې د پاکستان یا نور ملکونو جوړ لینکونه دي یا اپونه دي. نو ستاسو نظامي مجاهدین یا داسې نور څه وي، عام خلک د دوی ټول ډیټا، د واتساپ خبرې، ټلیفون مکمل هکېږي او ستاسو ټول معلومات دوی ته ځي. نو تاسو باید له دې سره هم پوه یاست. نو زه تاسو ته انشاءالله لینکونه، اپونه هم درته ښیم چې دغه اپونه په اوس وخت کې راغلي دي. او یو بل پیغام،
ګرانو ځوانانو، ته موبایل لرې، ته کولی شې د خپل هیواد ډیجیټل ساتونکی شې. سایبري امنیت زده کړه، ټکنالوژي زده کړه، تحلیل زده کړه. راتلونکې جګړه به د کمپیوټر، معلوماتو او ذهن جګړه وي. هغه څوک به بریالی وي چې پوهه ولري. مطلب دا نه چې تاسو بې له دې چې کوم څه ووینئ، حقیقت او معلوم کړئ، تاسو خپل په سر باندې هغه څه نشر کوئ چې هغه زموږ د هیواد د وګړو امنیت او نور ته زیان رسوي. افغانستان دې ته اړتیا لري سایبري متخصصینو ته، ټکنالوژي پوهانو ته، تحلیل کوونکو ته، باخبره ځوانانو ته. راتلونکی زموږ په لاس کې دی. که مو ویډیو خوښ شوی وي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او د ملګرو سره شیر کړئ. ډیره مننه.